او ته ډي پي او یې، تا ته شرم پکار ده چې لکي مروت چې څومره بد حالات دي، څومره بدترین حالات دي، او ته ډي پي او ناستې او تا صرف دا یو کار ده چې ته به انعام چرمین گرفتاروې یا بیا قتلوې. خو انعام چرمین چې دا پښتون قوم نام ده، دا د مروته بیټني قوم نام ده، دا یو فرد واحد نه ده. تیار به راځې چې سمال ته راځې، په پاخه روډ به ځې، پاخه روډ نه چې کوزېږې به در باندې اټیک، چې انعام چرمین کلي ته راځې هله پاخه روډ کوزېږې به در باندې اټیک، چې ته په ما ټیک کوې، ما ته دا دفاع حق ته، ما تعیینه قانون دا حق را کړی ده چې هغه نه به مخکې زه تا نه ځان بچ کوم، ځان حفاظت به کوم، په تا به زه ټیک کوم. حکومت ته واروي، ټولې ادارې دې واروي، او زه حکومت نه ادارو نه دا ډیمانډ کوم، دا مطالبه کوم چې د دغ ډي پي او خلاف ته باقاعده انکوایري وسي، تحقیقات ته وسي، او دته د هغه سزا میلاو سي چې بل عبرت ورنه واخلي. بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو پښتنو ته لکي مروت ته په 1200 سلام. زه نن د ډي پي او صاحب لکي مروت ته ویډیو کوم، د سره مخاطب یم چې ډي پي او صاحب پیله خبره خو زه ټول پښتون قام ته دا کوم چې ډي پي او صاحب ته سټیټ نه یې، ریاست نه یې، بلکې ته د سټیټ د ریاست نوکر یې، ته د عوامو نوکر یې. یو آر اے پبلک سروینٹ. तुम आवाम के नौकर हो, तुम रियासत के नौकर हो. रियासत موږ یو، دا عوام چې دي دا 25 کروڑ، دا پښتانه چې دي دا ریاست ته ته ریاست نوکر یې. په دې د هر پښتون ځان پوه کړي چې په کرسۍ چېرته افسر کښېني بیا وایي زه سټیټ یم، زه ریاست یم. ته ریاست نوکر یې، موږ ریاست یو. که دا قوم نه وي، د عوام نه وي، بیا به ته د افسري په چا باندې کوې؟ په بوټو او په ځناورو او په مرغانو بیا کوې. نو ریاست څوک ته؟ عوام دي، دا ریاست ته. डी सी دا یا डी पी او دا د ریاست نوکران دي. په قانون کتاب چې دو ته پبلک سروینٹ وای، پبلک عوامو ته وای، سروینٹ نوکر ته وای، دو د عوامو نوکران دي. خو دو عوام په دغه دباو کوي یا په ډاروي چې زه ریاست یم، زه سټیټ یم. نه 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 نه، ناٹ ایٹ آل، ایبسالوٹلی ناٹ. آئین قانون د دنیا نظام چې ته ریاست نوکر یې، د عوامو نوکر یې. او ډي پي او صاحب ته چې دلته راغلی یې، ته د خپله کرسۍ، د خپله عهده، د خپله اتارټي، د خپل اختیارات ناجایز استعمالوې، د آئین او د قانون خلاف یې استعمالوې. نو ته اینټي سټیټ یې، اینټي سټیټ. ته د ریاست او د سټیټ خلاف یې. موږ د عوام چې یو دا پرو سټیټ، دا د ریاست او د سټیټ وفادار یو، ځکه چې موږ خپله کرسۍ، خپله عهده، خپل اختیارات، خپله اتارټي ناجایزه نه استعمالوو. موږ غریب عوام یو، خپله زندګي تېروو، خپل کار روزګار کوو. نه آئین قانون خلاف ورزي کوو، نه د موږ د انسانیت خلاف کار کوو، نه موږ د خدای رسول شریعت خلاف کار کوو. نو یو خو دا خبره ټول پښتانه زده کړي. ډي پي او صاحب بار بار تا د موږ مروت بیټني قومي تحریک خلاف، د انعام چرمین خلاف، تا د سیف الله برادران په سازش باندې موږ تحریک خرابولو، د انعام چرمین خرابولو، د انعام چرمین گرفتار کولو، د انعام چرمین قتل کولو بار بار کوشش کړای دا، کوي تر بیګا شپې پورې
چې تا یې سوچوګانو ټرانسفر کول بېګا شپې پرون مازدیګر یا مشام نو تا هغه یې سوچو تا نه ته جوړي تر راژه چې څوک انعام چرمین گرفتاروای شي انعام چرمین قتل کولای شي امر بیٹنی قومي تاریخ خرابوای شي زه تا نه ډي پي او صاحب پوښتنه کوم چې مرود بیٹنی قومي تاریخ او د ایګه چرمین انعام دا صرف امن غواړي خړې اوبه غواړي خپل حقوق او وسایل غواړي د آیین او د قانون په دایره چې په چوکاټ چنه نه نو ته ولې دا خپل اتارټي د کرسۍ د اختیارات د عہده ناجایز استعمالوي د آیین او د قانون خلاف استعمالوي چې ته به مرود بیٹنی قومي تاریخ خرابوي ته به انعام چرمین خرابوي ته به انعام چرمین گرفتار کوي ته به انعام چرمین مړوي نو ته اینټي سټیټ که چېرته دا پاکستان چې صحیح آیین قانون وای یا افسوس چې دلته د قرآن قانون شریعت قانون وای بیا نن تا په غاړی چې پړایو نن بیا تا په غاړی چې رسۍ وه تا ته به نن آیین و قانون سزا درکوله ته به نن په جیل چې پروت وي په انعام چرمین باندې 107 نسته په ټولو تاڼو چې وګرځئ انعام چرمین باندې 107 نسته تاول دا جوټي اف آی آرونه دا انتقامي اف آی آرونه دا درواغزن دا ناجایز دا غیر قانوني اف آی آرونه دي سرکار له طرفه نه دا اف آی آرو تا ما سره ډي سي صاحب 15 معاهدې کړي دي چې دا اف آی آرونه تا خلاف ناجایز کټ دي دا غلط کټ دي نو دا به موږ ټول واپس کوو 15 معاهدې در ماته کړي معاهدې کفار مشرکان نه ماتوي کفار مشرکان نه ماتوي او تا موږ ته د قوم ته عوامو ته 15 معاهدې ورماتې کړي نو ته اینټي سټیټ ته د آیین د قانون خلاف ورزي کوي ته د عوام د قومو خلاف ورزي کوي ته قوم عوامو سره زیاتوب کوي ظلم جبر سره کوي زیاتوب ناانصافي ورسره کوي زه تا ته ډي پي او صاحب دا خبره کوم چې ته اول دهشتګرد مړه کا یا یې گرفتار کا بیا ایګه بعد دهشتګردو چې کوم سہولتکار دي هغه مړه کا یا یې گرفتار کا بیا ایګه بعد چې کوم غلا ډاکوګان دي مړه کا یا گرفتار کا چې کوم بتخور دي هغه مړه کا یا یې گرفتار کا چې کوم جواری اډې چلی سود اډې چلی فحاشي اډې چلی هغه مړه کا یا یې گرفتار کا نو پس بیا ایګه بعد د خپلو درواغزنو د جوټي اف آی آرو چې راځه بیا انعام چرمین سره خبره وکړه انعام چرمین خپل عدالت ته ځي خپل عدالت ته ځان حواله کوي بی بی اے کوي بیا به ایګه بعد مقدمه لړاو کوي د تا دغه جوټي اف آی آرو وال او که دغه جوټي اف آی آرو په بنیاد باندې ته راځې انعام چرمین گرفتاروي یا انعام چرمین مړوي بیا دا بد ته ټول پاکستان سره کوي دا ته ټول پښتون قام سره کوي دلته لکي مروت عوامو سره لکي مروت چې مروت کومه بیټنی قوم سره زیاتوب کوي دا ته موږ نه د امن خبره خرابوي او ته موږ نه د مروت کانال خبره خرابوي دا یو سازش ته یو پراجیکټ ته یوه منصوبه ده د سیف الله برادران او ایګه سره تا لاس ګډ کړی ده ایګه سره تا ګډ جوړ کړی ده او ته د خپله کرسۍ د اختیارات اتارټي او دا ناجایزه استعمالوي د آیین او د قانون خلاف ورزي کوي خو دا وار وه چې څوره پورې دهشتګرد د ایګه سهولتکار د نوره کریمینل ګینګ د مافیاز د غلو ډاکوګان بتخور او د آیسو پوډرو چرسو خرڅوونکي منشیات فروش دا ټول کریمینلز دا ګینګز د مافیاز دې ته ته ګوتې نه وروې دې ته ته هېڅ قسم دو خلاف کارروایي نه کوې او ته راځې انعام چرمین د امن آواز دباو کوي د خړو اوبو آواز دباو کوي د دغه سازش باندې د سیف الله برادران په سازش باندې ته کار کوي بیا زه تا ته دا وایم له کوم طرف نه چې د بخمله مزی کوم یو طرف نه واخله تر بل طرف پورې
پاخه روډ نه چې تر کوزیږي او ته انعام چرمین گرفتاری یا قتل کولو ته راځې به په تا باندې کوم له طرفه نه ټیکي تیار به راځې او انعام چرمین به لاش ورې زمدای نه سې وړای دلته به ډېر نوره لاشونه پراته وي دا وار وا چې ما په کور چې ماشومان چغېږي بیا تا په کور چې هلته ماشومان چغېږي تا کور چېرته په انډیا لا په اسرائیل لا په امریکې چې نه ده دغه خیبر پښتونخوا صوبې چې ده هموږه ټول قوم ته معلوم ده نو چې دلته یې ته ما ماشومان چغوې بغوې ما تورسرې چغوې بغوې بیا تا په کور چې ماشومان چغېږي تورسرې به دې بغېږي دا په خلاصو غوږو وار وه ټیک ده ته به ما ته دا خبره کوې ته به ما ته دغې خبرې جواب راکوې چې ته بار بار ولې د سیف الله برادران په دغه ناپاک سازش باندې کار کوې ته ولې چې کومه دا آئین قانون خلاف ورزي کوي ته ولې د خپل اتارټي د خپل اختیارات د خپل عہده د خپل کرسۍ ته ناجایز ولې استعمالوې ته چې کوم کار پر عدالت ناست دی ته د سرکار نوکرې ته د عوامو نوکرې تا نه امن و امان صورتحال دوره خراب سلی ده چې لکي مروت چې مکمل ځنګل ده لکي مروت چې دهشتګرد ګرځېږي دهشتګرد سهولتکار ګرځېږي اما تر تشولي دي اما بخمله مزی په کلو چې دهشتګرد دي ته تر اوسه چاپې ته نه یو ته راغلی تا دو خلاف هیڅ قسم کارروایي نه ده کړې بار بار تا ته ما انفارمیشن درکړي دهشتګرد سهولتکار دي په بخمله مزی چې په خودکش حملې چې سهولتکار دي موږ په ګاډي هم آی ډي دماکې چې سهولتکار دي په ډرون چې سهولتکار دي فرمان الله ولی الله تعالی په شهادتو چې سهولتکار دي یو مې درته ښولی دی هغه خلاف ته کارروایي نه کوي دلته په موږ علاقې چې د هیروینو د آیسو د 400 اډې چلیږي هغه خلاف کارروایي نه کوي دلته موږ په علاقې چې بتخور دي ټول شریف عوام غریب عوام یې تنګ کړي دي بتې ځنې اخلي هغه خلاف ته کارروایي نه کوي دلته غټ غټ غلا ډاکوګان دي هغه خلاف ته کارروایي نه کوي دلته د جواري د فحاشي د سود اډې چلایي هغه خلاف ته کارروایي نه کوي تا صرف انعام چرمین په سترګو پټ کړی ده تا مرد برټني قومي تاریخ په سترګو پټ کړی ده سیف الله برادران په سازش باندې خلاف ته بار بار حرکتونه کوي بار بار ته کوششونه سازشونه کوي زه ریاست تا نه ګڼه زه ریاست ځان ګڼم موږ ریاست ته موږ ته جواب دی ته موږ نوکارې ته ریاست د سټیټ نوکارې اخیری وارننګ درکوم چې قرار سره پښتون قوم نه قرار سره لکه مروت عوامو نه قرار سره مروت قومه بیټني قوم نه امن غواړو خړې اوبه غواړو خپل حق غواړو دې چې موږ ته رکاوټ مه جوړېږه دې چې سازشونه مه کوه دا قوم بچي مه تباه کوه دا قوم تور سره مه بې عزته کوه د ضلع کې مروت حالات نور مه خرابوه چې د څومره خراب دي تا په ضلع کې مروت چې مکمل ځنګل ده او ته ډي پي او یې تا ته شرم پکار ده چې لکه مروت چې څومره بد حالات دي څومره بدترین حالات دي او ته ډي پي او ناست او تا صرف دا یو کار ده چې ته به انعام چرمین گرفتاروې یا بیا قتلوې خو انعام چرمین چې دا پښتون قوم نام ده دا د مروته بیټني قوم نام ده دا یو فرد واحد نه ده تیار به راځې چې سمال ته راځې په پاخه روډ به ځې پاخه روډ نه چې کوزېږې به در باندې اټیږي چې انعام چرمین کلي ته راځې هله پاخه روډ کوزېږې به در باندې اټیږي چې ته په ما ټیک کوې ما ته دا دفاع حق ته ما تعین قانون دا حق را کړی ده چې هغه نه به مخ چې زه تا نه ځان بچ کوم ځان حفاظت به کوم په تا به زه ټیک کوم حکومت ته واروي ټولې ادارې دې واروي زه حکومت نه ادارو نه دا ډیمانډ کوم دا مطالبه کوم چې د دغ ډي پي او خلاف ته باقاعده انکوایري وسي تحقیقات ته وسي او دته د هغه سزا میلاو شي چې بل عبرت ورنه واخلي ډېره